ملګرو یو ځلې بیا له یوې خوندورې ویډیو سره زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ګرانو ملګرو، فای نیټورک چې ډېر کسان یې پېژني، اوس مهال یې بیخي زیات کسان پېژني، ځکه چې شپږ کاله مخکې دغه فای نیټورک سوشل میډیا ته راوتلی و او په دغه شپږ کاله مخکې په دغه باندې خلکو کار کوه، یعنې ورته نتل مایننګ یې پکې کوه. نو ملګرو دغه به ډېر کسان پېژني چې دغه 2019 کال کې دغه فای نیټورک رامنځته شوی دی چې 15 میلیونه مصرف شوی دی او تاسو به ګورئ بیکواین یې 3 میلیونه مصرف شوی دی چې ما نورو ویډیوګانو کې مسلسل تفسیر یې کړی دي. ګرانو ملګرو، اوس درته نوی خبر او خوندور خبر درته لرم چې په دغه 2015 کال کې دغه لنچ کیږي او زیات کسانو هم ویل چې دغه کله لنچ کیږي، څه وخت لنچ کیږي، کله یې خرڅول، خلکو به ورته زړونه تنګول او بالاخره به پای پرېښود. نو هغه کسان چې زړونه یې نه دي تنګ کړي او دغه پای کې کار کړی، مایننګ یې اخیستی، د هغو لپاره یو قوي او خوندور خبر. ملګرو دا فای نیټورک مینوال لپاره ډیر زبردست خبر دی. نو ملګرو له شپږ کلن ځنډ وروسته نن ورځ فای نیټورک خپل ماینټ لنچ کېدو اعلان وکړ او همدارنګه اوکې ایکس ایکسچینج هم د فای لیست کېدو اعلان وکړ. له دې سره به فای نیټورک د همدې فبرورۍ میاشتې په 20 تاریخ لیست شي. اوس یې 15 تاریخ دی د فبرورۍ او دا 15 ورځې ماضي ورته انتظار وکړئ. تاسو به خپل تیر خوبونه رښتیا کړئ چې تاسو ورته څومره تمې لرلې او هغه تیر خوبونه به ټول انشاءالله رښتیا شي. او دغه فای نیټورک اوکې ایکس صرافي به د فای د ډیپوزیټ د فبرورۍ په 20 تاریخ فعال شي. ملګرو فای نیټورک چې دی په 12 تاریخ د فبرورۍ په 12 تاریخ یعنې تقریبا 3 ورځې مخکې دا هم مازې ورته خلکو یعنی کوم کسان چې پکې کار کوي یا د هغې نور کسانو هغې هم ورته تمې لرلې چې دغه به باید په څو شي. د فبرورۍ په 12 فاین کوین قیمت آی او یو بازارونو کې 3.28 ډالرو ته ورسید. 3.28 ډالرو ته ورسید او 4 ساعتونو په موده کې 60% یعنی زیاتوالی وخوت. په 4 ساعتونو کې مازې 60% زیاتوالی وخوت او په ورته وخت کې دا کوین چې و نننی قیمت یې ملګرو اوس چې فی الحال دغه قیمت دی 1.44 ډالره دی، په هغه وخت کې 3.8 ته ورسید، مقصد 3 ورځې مخکې چې آی او یو بازارونو کې ملګرو. نو 15 ورځې ورته صبر وکړئ چې د قیمت په د 3 ورځې مخکې 3.28 ډالره و. نو بعضې 15 ورځې ورته انتظار وکړئ، مقصد تاسو به یو پای کوین بیخي زیات خرڅ کړئ. نو ډېر کسان اوس پوښتنې کوي چې موږ پای خرڅ کړو، آی خلو څه پرې وکړو، او کوم کسان چې وخوسته شي خو بالکل واخلئ، او کوم کسان چې خرڅوي نو هغه دې مه خرڅوي، ځکه چې اوس مهال خو موږ په دغه ځای کې بیخي ارزانه خرڅېږي او په سوشل میډیا یې آی او یو بازارونو کې بیخي زیات قیمت لري. ملګرو په تیر 4 ساعتونو کې 2.22% زیاتوالی بیا هم ښودلی دی په تیر 4 ساعتونو کې. او فین نیټورک په لنچ سره به فبرورۍ په 20 به 8 بجې آی او یو کې ترسره کیږي، مقصد په د فبرورۍ په 20 د سهار په 8 بجو به دغه اعلان کیږي چې دغه پر څو ډالر یعنی پر څومره قیمت به دغه فای نیټورک خرڅ شي او په څومره زیاتوالي سره به دغه وښودل شي. ملګرو تاسو فای نیټورک چې څومره انتظار ورته کړی نو مازې ورته 15 ورځې انتظار وکړئ. 15 ورځې وروسته زه تاسو ته بله ویډیو پرې جوړوم چې دغه فای نیټورک دومره قیمت یې اخیستی او په دومره قیمت یې تاسو خرڅولی شئ. بالکل قوي او زبردست فای نیټورک به موږ ته انشاءالله بیخي زیات پیسې هم لاسته راشي او ډالر به هم ترې لاسته راشي. نو ملګرو که کومه ستونزه وه یا که کوم مشکلات پکې تاسو ماته بیا په کمنټ کې ویلی شئ او تاسو دلته هم کتلی شئ چې څومره زبردست یعنې 8 USDT مقصد ټول معلومات یې پکې راکړي وو چې څنګه باید فای نیټورک خرڅ کړو او څنګه باید فای نیټورک واخلو. ټول معلومات سټپ بای سټپ زه نورو ویډیوګانو درته راوړم. نو ملګرو دغه وه فای نیټورک باید په دغه وختونو کې لنچ کېږي. ما زه ورته 15 ورځې انتظار وکړئ، انشاءالله تاسو به فای نیټورک د یو ځای نه بل ځای ته حتما رسوي ملګرو. نو دغه یو ډېر د خوشحالۍ خبر و ملګرو. نو که اوسه فیرمه زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ. نو ملګرو د 15 ورځې وروسته زه درته بله ویډیو جوړوم چې فای نیټورک څومره قیمت واخیست. تاسو څه وایئ چې څومره قیمت به واخلي او په څو به خرڅ شي او موږ یې په څو خرڅ کړو. نو دغه جواب په کمنټ کې راته
ولیکئ چې موږ باید په څو خرڅ کړو. نو دغه ویډیو خوندوره ویډیو ملګرو نور کسانو ته هم در سره شیر کړئ، کوم چې د فای نیټورک مینوال دي یا هغو ته هم در سره شیر کړئ، ورته ووایئ چې دغه د فای نیټورک زمونږ هغه ستونزې چې مونږ ګاللې وې چې مونږ ورته ناتو او مایننګ مې پاکې اخیست، همدغه دی وجه یې اوس وګوره چې اوس په آی او یو په بازارونو کې 3.28 یو فای خرڅېږي. نو تاسو اوس وګورئ چې اوس پکې څو ډالره مونږ خرڅ کړو. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه ویډیو ته ضرور لایک در سره ورکړئ. د بله ویډیو پورې تر خدای په امان. مننه.